شروع کوم هغه د ذات دی چې په کوم توګه روانه ده. زما د قوم ضلع محمد سپین ږیرو ځپلي شوي او زما د ایکس پارټه هغه ټول ځپلي شوي او شهیدانو کورنو د زړه د کومې ستاسو دې حوصلې ته سلام کوم. نن ستاسو شلمه یو اجتماع ورځ پوره کېږي. څومره د افسوس خبره ده په دې ملک کې او بیا په دې پښتونخوا صوبه کې تاسو راغلي یو د دې مسلو پېښور ښار کې ناست یې او زموږ د حکومت تر اوسه تاسو ته یو ذمهوار سړی نه دی راغلی چې هغه ستاسو د دغه زخمونو په تدرسۍ تاسو سره خبرې وکړي. زه ډېر افسوس کوم په دغه صلیب حکومت باندې چې دا که د عوامو حکومت وی نن به دا په عوامو کې ولاړ وی نو د دې نه دا خبره ډېره واضحه ده چې دا صلیب حکومت د عوامو طرف حکومت نه و، دا صلیب شوی دی او هغه خلک چې کوم د ده صلیب تر دي هغوی او دوی نه غواړي چې زموږ د مسلو حل ولټوي، زموږ مسلې مخې ته کېږي. زه منم چې دلته د دهشتګردۍ یو لهر راغلی و، خو هغه لهر دپاره د هغه ملک د بقا دپاره د ملک د سوکالۍ دپاره او دنیا کې د سولۍ دپاره زموږ خلک د قربانۍ ورکړي. دا د پاکستان د تاریخ کې نشته. زما عزیزانو او ځکه نشته چې کور مې هم وران شو، روزګار مې هم لاړې او چې د وږي خرڅولو له بل ښار ته لاړم نو هلته مې هم چا دفاع ونه کړه. په هغه صوبو کې راته وویلی شو چې په خپل ملک کې به په اقامه باندې اوسېږي، بل راته تحفظ میلاو نه شو. که 10 روپۍ مې پیدا کولې نو ما ته به ټلیفونونه او خطونه رالل چې دغه ما ته راولېږه. موږ د ملک دپاره خپل وطن پرېښود، موږ چې د آی ډي پي شو، موږ هغه تورسرې میندې خویندې د خپلو کورونو نه راویستې. خو نن زموږ دا حال دی چې خپل حق دپاره په چوکونو کې ناست یو او دغه بې خونده حکومت زموږ ته تپوس نه کوي. زما عزیزانو زه ډېر افسوس سره وایم چې دلته بعضې ملګرو په پارلمنټیرین پسې چې خبرې کړې وې نو زما نوم هم پکې اخیستی و. خو زه چیلنج ورکوم د ټولې پښتونخوا او د خپل ایکس پارټه او بیا بالخصوص د خپلې ضلعې هغه ټولو سیاسي ګوندونو ته چې تاسو د قوم په خاطر د خاورې په خاطر زما کردار ته وګورئ او بیا خپلو کردارونو ته وګورئ چې تاسو په زړه کې څه ساتئ، په ترخ کې څه لرئ او د شونډو په سر باندې څه لرئ. دغه منافقت باید چې دلته سړی کوي سړي ته ډېر افسوس وشي، ډېر تکلیف ورته ورسي چې داسې خلک کومه خبره وکړي او د هغه جواب په دې ځای کې بعضې خلک ونه کړي نو دا یو ډېر لوی افسوس دی. باید چې هغه ته دا وویلی شي چې کښېنه راځه چې حساب وکړو، راځه چې حساب وکړو چې ته څومره اوبو کې او هغه نور څومره اوبو کې دي، راځه چې دلته لږ حساب وکړو. خو څوک د حساب تپوس نه کوي. ځکه په موږ دا حالات کې که کله موږ په دې پوه شو چې موږ نه دلته د حساب تپوس کېږي
بیا به دلته منافق سړی نه راځي دلته به اصل سړی راځي او هغه به اخري خبره ستاسو کوي زما ورونو دا کم ظلم کم جبر چې په دې نوکرو کې وشو د مومن قوم ډېره لوی آبادي ده ډېره لوی آبادي ده په پاکستان کې چې کم ښار ته لاړ شي په لکونو مومندان به تا ته په هغه ښار کې ملاویږي خو د بده مرغه پښتانه اتفاق نه کوي اتحاد نه کوي که مومن را بیدار شو را پاڅېدل زه دا وایم چې که موږ مومن قوم ایمانداري کوو نو زه د دعوې سره وایم چې په دې پېښور په سړکونو باندې شقه هم نه ځي دا خو لا موټرې او ګاډي باید چې موږ را پاسو او موږ د دې ملک ته هغه واکدارانو سره کینو د هغوی نه غوښتنه وکړو چې د ملک څوک ځان اصلي واکداران ګڼي دا دلته چې موږ ته کینولي دا مهرې دغه مهرې زموږ خبرې نشي حل کولی ما تاسو ته مخکې هم دلته یو ځل ویلي چې عزیزانو موږ دومره بې خونده یو د وزیرستان نه زموږ وروڼه رالل خو په حق غوښتو او اخیستو باندې پوهېدل 13 ارب روپۍ چې د میرانشاه ته یوړې او د خپلو ځمکو قیمت یې هلته ولګو او هغه یې تقسیم کړلی او زه د تېرو 15 کالو نه د خپلې یو نوکرۍ چغه وامه او هغه هم څوک نه اوري چې ما له خپله نوکري راځي او بیا دا کومه نوکري چې زما ګډه وډه کړې ده د دې تفصیل خو څه ډېر عبرتناک دی ډېر دردناک دی زه نه پوهېږم افسوس کوم چې په دې ملک کې د احتساب خبره شته احتساب ویل کېږي او زما په ضلع کې په سوونو نوکرۍ ورکېږي د هغې تنخواګانې د چا جیبونو ته ځي او څوک ورپسې نیب والا نه راځي تپوس ترې نه کوي چې دا تنخوا چېرته تللې ده او دا خلک څه ته ناست دي زما عزیزانو زه په دې ټوله کیسه ښه پوهېږم چې په دې کې څوک میلاو دي چا پټې کړي دي باید د حکومت نه دا غوښتنه کوم چې په سختو هغه باندې د دغې خلکو نه پوښتنه وشي او دغه نیب په دې کې لاس واچوي چې د دې پلټنه وکړي چې دا چېرته دا کروڑونه روپۍ لاړې زما په ضلع کې به د دغه تنخواګانو مد کې کروڑونه روپۍ د دغه خلکو جیبونو ته روانې وي په کار ده چې د هغوی نه معلومات وشي او هغوی نه دغه غوښتنه وشي بلکې داسې نوکرۍ پکې شته چې خلک مړه دي او دوی ورپسې لیکلي دي داسې نوکرۍ پکې شته چې ماشومان دي اوس پیدا شوي دي د 2-3 کالو دي نوکرۍ نومونه یې ورپسې لیکلي دي او هغه تنخوا به د هغوی دومره پلني چې هغوی به د خدای تعالی دغې رسۍ ته ځان ټینګولی شي زه ځان نشم ټینګولی ستاسو چې کوم حق دی ما مخکې مدا کړی بیا به یې مدا کوم او بیا به یې مدا کوم عزیزانو زه د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرم او د عوامي نیشنل ګوند به په دې مسله کې چې کله زه او تاسو فیصله وکړه مخکې ما تاسو ته ویلي ما هغه ورځ په جمع کې یو خبره وکړه زما کولیګ په هغې ډېر خفه و ما ورته وویلې چې مشرانو سپین ږیرو دغه اسمبلی کې چې موږ کله کینو نو موږ له بندي راوړی موږ تاسو له څه وکړل 21 ممبران یې په دې اسمبلی کې او بیا لږې شان لاس راوچت کوي دلته ډېر د سوشل میډیا ملګري ولاړ دي زه دوی نه پوښتنه کوم لږ د دې اسمبلی ګلرۍ ته خپله سوشل میډیا نه نباسئ چې دغه 21 ممبرانو د دې قبایلو دې ځپلو قبایلو دا وران تسنه شوي کورونه دا دشګردۍ وهلي کورونه د دوی چا خبره کړې ده او څومره خبره یې کړې ده چې تاسو ته مسؤلیت معلوم شي لږ ځان خبر کوي او بله خبره ته دا کوم که بله ورځ دا اسمبلي شروع شي
نو تاسو ته مې خواست دی که مثلا یې حل نو دلته لږ لاړ شئ دې شاهین بازار نه موږ له شټ بنډي راوړی زه به مې شملۍ ته ننباسم که لږ وله په دې غیرت ورشي زموږ دې ملګرو له او دې حکومت له که په دې موږ لږ غیرت واخلو عزیزانو فیصله په تاسو ده تاسو فیصله وکړئ څومره خاندانونه چې د دې ټولو خیزونه متاثره دي بلکې زه د دې خبرې نه مخکې یو خبره کوم زما په مومندو کې اوس هم داسې حلقې شته چې هغه خو درکنار چې ماله د کور پیسې راکړي او زما سروې وکړي هغه درکنار هغه خو نشته هغه ظلم راسره کېږي خو اوس مې خپلو کورونو آبادېدو ته هم نه پرېږدي زما په مومندو کې زه خپل کلي ته نشم تللی نن ما اخبار راواغست نن د اتم کلي خلک هلته روان شو زما د رحمت کور نه مخکې جبار او سیلی او د هغه کلي وطن خلک خپل وطن ته نشي تللی نه یې شي آبادولی خپل کور ته نشي تللی زه تپوس کوم د ریاست نه چې ای ریاسته که دغه د پاکستان خاوره او دغه چې دی د دې پښتونخوا حصه نو بیا خو قانون یو دی زما د اسلام آباد او د پنجاب چې بل سړی په خپل کور کې وخت تېرولی شي نو زه چاپېره نور هم ملکونه شته شته که نه شته هلته خو څوک چاته دا نه وایي چې ته به 2 کیلومیټره دلته جوخ نه ځې او ته به 3 کیلومیټره دلته جوخ نه ځې خو یا شاعر وایي دا باد د زمانې چې مونږ چیړي هسې نه ده دا ګوري چې ایرو کې چېرته سره کسې شته لږه پښتو شته ده کې چې نشته ایمان به تېرو راپاسئ دا ټولې مسلې زموږ حل طلب دي هغه ورځ موږ سړی ته تلو دا لاسکې اوس راله د خپلو غرونو نومونه هم بدلوي وایي دا لار داسې ده لکړو بازار ته یې لیکلي لکړاو اوس لکلی ورکه ستاسو راتلونکی نسل به بیا لکړې نه پېژني نو دا ټولې قصې چې دي دا ځکه دي چې تا ناستا شناخت ورکوي او تاسو نه یو بل تپوس کوم دلته سافرونه ډېر یې د ترنزو باباجي صاحب زیارت مخکې یو شی پروت و که نه و پروت وګولی نن هغه هم نشته 80 کاله کې ته خطره نه وه چې دې دنیا کې هېڅ هم نو که چا هم ورته تیلیا کېښودو نو څه به ترې جوړېدل اوس خو ما سره فورس دی اوس امن دی اوس وطن پاک دی هغه ګولۍ که اوچته شوه چې زما او ستا نه زما او ستا تاریخ والي راتلونکی نسل ته پته نه لګي بیا به موږ تش ځو د ترنزو باباجي صاحب زیارت کې وي بدل ته یو زیارت ته راځئ چې دوا او که دغه زیارت نه زه د دغې تاریخ سره تلم نو هلته به ضرور تپوس کېده چې دا څه دي هغې به دا ماته راکوله چې دا زما د دغې بزرګ کرامات دي د دې قوم د غذا هغه ازاله ده ځکه دا نن پرته ده او دلته په دې خلکو باندې دغه ګولۍ خلاصه شوې او بیا منګه کوسړی ته تلو هغې دې له دومره زور ورکړی و زما اړونو یو سافرونو یو ګیله مې شته و دا به راسره منی که نه منی که نه الټی نو بلکل یې راته ووایي د شپې ما ته مې اطلاع راله موږ کوسړی ته روان وو او شاجي ګل صاحب ته ټلیفون وشو ویل صاحب ته جرګه بوځه زر صافو ته لاړ شه دلته د صافو مشرانو ویلې راځئ ویل زموږ جرګه ده ما ورته ویل د خدای ظالمانو موږ خو چې دی دا جرګې موږ هم کړي دي د وطن ټولو کړي دي چې کله زه جرګې ته نیم برابر جرګه ایسته ویم ته بله ورځ راته ما بیان نه دی تیار خو نن دا مهمه خبره ده او دا روزګار چې زه غواړم دا صافي پکې د ټولو نه غټ روزګار دی ستا د تورخم نه خواړه بټۍ شته که نه شته ته په پاسپورټ ځې که نه ځې او مقابل کې تا سره شینواری په کارډ باندې اوري ګلګت بلتستان ټول چاینا 2 صوبو ته په رادارۍ کارډ باندې ځي او زه چې دی خپل تجارت دپاره په پاسپورټ ځم د ورځې په 10مه ورځ بل نوی پاسپورټ جوړوم نو چې ما ته خپله د ګوسلۍ لار کولوي نو زه به هم په رادارۍ لاړ شم د تورخم نه به خپل ټول څیزونه راوالم او خپل وطن ته به یې راوړم ټکس به م ورکړم روزګار به مې روان شي لار به مې روان شي
نو بیا زمونږ پالیمزو کې ورور ته وویلې ویل ته دوه میخې حلالې کړه هغه پکې دوه میخې د نربچي حلالې کړې هغه پکې خیرات جوړ کړو صافو پکې جرګه جوړه کړه او نورو قومونو ته یې چټونه ولېږل چې ډي سي صاحب سره ملاقات ته تاسو هلته راشئ زما مشرانو په دې خبرانو سوچ ونه کړو غور یې ونه کړو چې دا یې راسره کوم عمل وکړو دا یې راسره کوم عمل وکړو خو بیا هم زه ناکام شوی نه یم مخه ځای ته رسېدلی یم کوم چې زما هدف و او ورته ثابته کړې مې ده او انشاءالله چې دی راته دا لار نه کولاوئ نو زه به دا د سرو جامو سره پاس په هغه دروازه باندې ودرېږم او دا خبره چې برنل ته مسله ده بره حکومت یې نه مني نو بیا به مې د خپل ریاست نه ګیله نه زه بیا هلته په جرګم تللی شم او تپوس دې کوم چې وروره لار دې راته په څه بند کړې ده هغه تپوس هم کولی شم د هغې نه خو لار بنده نه منم روزګار غواړم په دې خپل وطن کې خپل روزګار غواړم عزیزانو زما اخري او ځانګړې مطالبه دا ده یو تاسو سره ده او یو مې د حکومت د هغه بالا ادارو نه ده چې د هغه کسانو خلاف د باید انکوایري کنډکټ شو انکوایري دې شروع شي کومو خلکو چې د دې خاصدارۍ د دې نوکرۍ والي دي باید چې هغه شروع شي دا باید چې تاسو په خپلو مطالبو کې شامل کړئ او بله خبره مې دا ده عزیزانو چې راځئ چې همت وکړو راځئ چې راپاسو خلک راپاسېدل خپلې مسلې حل کړي موږ لا اوس هم دي خلکو د دې ځای نه اربونه روپۍ خپل وطن کلو ته راوړي موږ لا اوس هم دي راځئ ایمان تیر کړو فیصله وکړئ خو فیصله به تاسو کوئ چې کله هم فیصله وکړه چې موږ به په دې خیبر روډ باندې کینو په زرګونو خلک به راوځو په خیبر روډ به ناست یو تر څو چې موږ له دې خلکو د دې وضاحت نه کړو زما نوکری واپس ما ته نه راکوي موږ به نه پاتو زه به تاسو نه مخکې یم